چتا تن جاړم نور باچا ته جاړم چتا نن غړم نو د بل چا نو غړم. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فآخر كده أمت بداشي خلق راشي تستبداشي بيان كي يحدثونكم دا ترجمة مكويش أحاديث بدر توائي تحديث خبر توائي يعني تاش تبجريجي فداغشي عنوان شاغا خبري نتاش أوريدلي نستاشي بلرو لنكاقان لو كدا وقت الأورشي دي فإياكم وإياهم تحذير دي ځان د دې سګوري دي د ځان سګوري دا د نت دنیا یو څه ما وکتل فاضل داسې نابوده کسان پیدا شوي دي یو حدیث نه مني یو بخاري نه مني یو پر ټولو علماو لګېږي وایي علماو خطا ایستلي یاست هلته یو لوی بریتو دی په کول یې پر سر زما د هغه طالبانو سره رابطه نشته که مې رابطه وایي موږ په مرګ کې ډېر احتیاط کوه ډېر حتی کله کله به مشرانو د مرګ فیصله وکړل هم دلته ما اجازه نه ورکول ویل چې احتیاط وشي کله به مشران لږ خفه شوي هم وي خو دغه بریتو چې دي دا که زما خبره هلته یو چا اورېدلی نو ما به ورته ویلي وی چې ورسي داسې ټوټه ټوټه یې مرګ یوازې نشي مړی کوي داسې کوي داسې ټوټه ټوټه یې څه شي شاکر نومیږي که څه فلان دونې خبیث دی دومره خبیث دی چې بالا نه جوړ یو لوی کافر دی دا لوی او د عالم په لباس کې دی آیات شریف ترجمه کی قرآن ترجمه کی شن کافر یو ولاړ شي عذاب القبر نه مني بل چش نه مني ورکم دا د نیټ دنیا چې سړی وګوري په دا دنیا خبر شي چې دا څه بلاوي پیدا شي په اسلام کې څه بلاوي پیدا شي صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په آخر کې د امت به داسې کسان راشي چې داسې خبرې به کوي چې نه تاسې اورېدلي نه ستاسې آباو اورېدلي تا اوس شروع وبه يقول حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون دجالين برازي أو دير دروغ جنان كذاب مبالغة يأتونكم من الأحاديث داسي خبري بدر تراولي بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم زانون زنقوري لا يضلونكم شتاسي قمرهان نكي ولا يفتنونكم تاسي بفتنكي وانشوي چتا تن جاړم نور باچا ته جاړم چتا نن غړم نو د بل چا نو غړم چتا نن غړم